الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو، د پیغام ټي وي مستمعینو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو نننی درس او موضوع ده زکاة الخارج من الارض. اصل په دې مسله کې دیتا علماء کرام فقها د امت زکاة الحبوب والثمار موي. په هغه غلو، دانو، میوو کې چې زکات فرض دی، واجب دی، چې ته به یې ورکوې په خپل شروط معتبره سره، چې هغه به انشاءالله وروسته بیانیږي. اصل په دې مسله کې د قرآن کریم آیت کریمه ده د سورة بقره 280 نمبر آیت دی. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی: یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، مؤمنانو، مسلمانانو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تاسو انفاق ورکئ، خرچ وکئ، زکات ورکئ د هغه څه چې تاسو یې کسب کوئ او تاسو په هغې کې مصروفه او په عمل کې راولئ. هو مما، او د هغه څه نه اخرجنا لکم من الارض، چې مونږ تاسو ته راویستي دي د ځمکې نه، چې میوې دي، غلې دي، دانې دي، فصلونه دي، زراعت دی. په دې کې تاسو ورکړه کوئ. دې وجې نه کوم څیزونه چې هغه علماء کرامو لیکلي دي چې هغه ته حاصلات د ځمکې وایي، په دې باب باندې دلیل دغه آیت کریمه و چې ما تلاوت که او ورسره ګڼ شمېر احادیث دي په لسګونو
چې دلالت کوي په دې مسله باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لیس فیما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقه. یو د دې حدیث منطق دی، یو مفهوم دی. منطق خو دا شو چې نشته په 5 أوسقو نه چې کم وي د غلو دانو میوونه او دارنګه د کجورو نه زکات. نو مفهوم دا راووته چې د دې نه زیات وي د 5 أوسق نه. نو دغسې نور زیات ګڼ شمېر احادیث دي په دې باب. فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. کومې ځمکې چې هغه د اسمان په اوبو باندې یا د چینو او طبیعي چینې وي، کاریزونه وي، په هغې باندې اوبه کېږي، نو بیا په هغې کې عشر دی د زکات. او کوم چې سیرابیږي، اوبه کېږي د ټویلونو په ذریعه سره او د واټر پمپونو په ذریعه سره او په مشقت سره، بیا په هغه کې نصف العشر دی. نو دا ټول نصوص په دې دلیل دی چې په دغسې څیزونو حاصلاتو کې چې د ځمکې نه راټوکېږي او راوځي، نو ته به خامخا په هغه کې زکات ورکوې. او دا د الله جل شانه فریضه ده، او د هغه د فریضې نه موږ او تاسو مخ نشو اړولی، بلکې دا دین دی، منقول دی د الله سبحانه وتعالی د طرفه، وحی ده جلی خفي. نو د دې وجې نه په هغه حاصلاتو د ځمکه کې په دانو او میوجاتو کې زکات په 3 شرطونو سره فرض دی. اول شرط هغه دا دی چې دغه دانې او میوې د هغه قسم نه چې هغه پیمانه کېږي، هغه ذخیره کېږي، هغه تللی کېږي. لکه د مثال په طور وربشې شوې، جوار شو، غنم شو، میوه شوه، کجورې شوې، انګور شو، ممیز شو، او د هغې په شان ورته نور څیزونه. نو په دغه وخت کې به دا به خامخا ته یې زکات ورکوې. او که چیرې هغه شیان چې نه پیمانه کېږي، نه ذخیره کېږي، نه تللی کېږي، نو بیا په هغه کې زکات نشته. د مثال په طور لکه سبزیجات شو، نو په سبزیجاتو کې زکات نشته، البته صدقات او انفاق او همداسې ورکړه هغه پکې کولی شي. دویم شرط په دې حاصلاتو د ځمکو کې هغه د زکات دا دی چې د نصاب هغه پوره کېدل، هغه خپل معیار ته رسېدل دي، چې د هغې تقریبا 653 کیلوګرامه جوړیږي. او یا د دې نه چې څومره زیات وي، نو بیا به ته پکې زکات خامخا ورکوي. دریم شرط د دې زکات د حاصلاتو د ځمکې نه چې فرض کېږي، هغه شرط دا دی چې دغه حاصلات د زکات د فرضیت په وخت کې د ده په ملکیت او تصرف کې به وي. که چېرته میوجات وي، نو باید چې دغه میوه هغه
پخه شوي وي چې هغې ته په احادیثو کې هغه اصفرار او احمرار وایي، ان یصفر او یحمر، چې هغه زیړي شي او خوراک ته برابرې شي، او یا سرې شي او خوراک ته برابرې شي، نو بیا په دغه وخت کې په دغه میوجاتو کې خامخا ته به زکات ورکوې. او که چېرته نور زراعت وي لکه دانې شوې، غلې شوې، نو هغه باید کلکې او پخې وي. جوار شو، وربشې شوې، او په هغه فصلونو کې چې په باران او یا په نهرونو باندې اوبه کېږي چې هغې ته مونږه للمه وایو، للمې ځمکې، بغیر د مشقت او د دغه کس د مصرف او د لګښت نه، نو بیا په هغې کې عشر دی، لسمه برخه بیا فرض ده چې ته به زکات ورکوې. لکه هغه حدیث چې مخکې ما ذکر کړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر، د بخاري حدیث دی. هغه چې بره د اسمانونو په باران باندې اوبه کېږي یا په هغه طبیعي چینو او کاریزونو باندې اوبه کېږي او په هغې باندې خرچ او مصرف هغه نه راځي او دې ته موږ هغه للمې ځمکې وایو، نو بیا په دې کې عشر زکات دی، دا به خامخا ورکوي. او پاتې شو کوم فصلونه او ځمکې او باغونه چې په مشقت او تکلیف سره خړوبېږي، اوبه کېږي، لکه په ارټونو باندې یا په ټویلونو باندې نن سبا شمسي ټویلونه ورته ویستلی شوي وي، په لکونو لکونو باندې په هغې باندې خرچه راغلی وي، او یا په بوکو، فوارو او په جانلیټرو باندې، نو په هغې کې بیا شلمه برخه ده، فرض دی چې ته به یې ورکوې. دې دې وجې نه په دې کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما سقیا بالنضح نصف العشر، کوم چې په مشقت سره، په لګښت سره، په قیمت سره، په خرچې سره اوبه کېږي، نو بیا هغې کې نصف عشر دی چې شلمه برخه هغه راځي. په یو روایت کې داسې هم دي فیما سقیا بالثانیة نصف العشر، چې کله په لګښت او په مشقت او په مصرف سره او ستا په کردار او په منډه ترړه او په خرچې سره چې ته ټویل دې ویستي وي، خرچه دې پې کړې وي، جانلیټر دې ورته لګولی وي، په هغې کې تیل خرچه ده، نو بیا په دې وخت کې هغه نصف العشر دی چې هغه شلمه راځي. بله مسله هغه دا ده په دې باب کې چې کومو میوو کې چې پوخوالی ولګېږي، چې هغه زیړوالی دی یا سوروالی دی، لکه کجورې شوې چې کله زیړې شي یا سرې شي، مڼې وي زیړې شي سرې شي، انګور وي زیړې شي او ایسته پخې شي، او دارنګه په دانو په غلو په هغې کې چې دا دانې پخې شي او کلکې شي، نو بیا په دې وخت کې زکات هغه فرض ده چې دغه وخت کې به ته زکات ورکوې یوم حصاده، چې کله ته هغه د پخولو د وجې په ریبلو باندې د غنمو شروع کې. او کوم فصلونه او یا زراعتي ځمکې چې د کال په ځینو ورځو کې په مشقت سره اوبه کېږي، د کال په بعضې میاشتو کې مثلا، او په ځینو ورځو کې هغه بغیر د مشقت نه په باران باندې، په چینو باندې طبیعي زیرمې اوبه دي، په هغه باندې اوبه کېږي، نو بیا به اعتبار هغه
مشقت سره چې اوبه کېږي نو اعتبار به بیا اکثریت لري او حساب د مشقت او نه مشقت او د مصرف او د نه مصرف دا به په تناسب سره او په نسبت سره کېږي. نو ځکه زموږ په دین کې الحمدلله په هیڅ داسې مسایلو کې او په داسې احکامو کې چې د مسلمانانو ورته ضرورت وي او اهمیت وي نو هغه زموږ په دین کې ولله الحمد هغه پوره بیان شوي دي او ذکر شوي دي، په احادیثو کې موجود دی، په باب المزارعه کې او دارنګه په کتاب د صحیح مسلم کې په کتاب البیوع کې دا ټول مسائل او احکام د زراعت او د اجارې او د ځمکې د غلو د دانو او د هغې د زکات او د عشر او د نصف عشر دا ټول الحمدلله په احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کړي دي. پاتې شو دا خبره چې په باب د ګبین کې لکه نن سبا د ګبینو یو لوی تجارت هغه روان دی، آیا په دې کې زکات شته او که نشته؟ نو اکثره علما محققین او محققین د اسلامی امت چې کوم علما دي هغوی وایي چې کله 10 صاع نبوي ته ورسیږي نو بیا به په دې کې هغه مقدار زکات ورکوي چې هغه عشر دی، نو دا به ترې وباسي. احتیاط هم په دې کې دی او په دې باب باندې علماء کرام او د دې امت مفتیانو هم فتوا ورکړې. پاتې شو بعضې داسې معدنیات دي او چې یو د هغې نه رکاز چې ورته وایي، رکاز هغه مال ته وایي چې هغه دفن کړی شوي د کفارو د خوا نه، د هغو د طرف نه د جاهلیت او د کفر او د شرک په زمانه کې بیا هغه چې کله مسلمانان مؤمنان او خلک عمومي پیدا یې کړي نو بیا په هغې کې خمس دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ففي الرکاز الخمس، د رکاز او د هغه قیمتي څیزونو کې چې کله هغه وموندلی شي نو په هغې کې به بیا خمس هغه ادا کیږي. نو ځکه قدرمنو مشاهدینو مستمعینو د ځمکې په حاصلاتو کې چې هغه غلې وي، د مثال په طور جوار شو، غنم شو، وریجې شوې، نو په دیو کې بالکل زکات شته او دارنګه په هغه میوو کې د کجورو په شان، د انګورو په شان او دې ته ورته هغه میوې چې هغه تجارتي بڼه لري او د تجارت په بنیاد باندې لکه وچه میوه شوه او د یو ملک نه بل ملک ته د هغې پارسل کوي او صادرات و واردات سلسله وي، نو په هغې کې هم بالکل زکات شته بنا په دغه دلایلو چې هغه د قرآن کریم آیت ما ذکر کړ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه احادیث چې هغه په بخاري کې هم شته، په صحیح مسلم کې هم شته، په سنن اربعه د احادیثو په امهات الکتب کې ذکر شوي، د هغې مطابق هغه به ادا کوي. الله سبحانه وتعالی دې په دې مسایلو باندې موږ او تاسو ته پوهه نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې د دین فقاهت زموږ او ستاسو په برخه کې نورم تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل جلاله سپارم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له